سلامونه ملګرو، بلال وطنزار ما. نننی ولاګ کې زه د خپل کلي نه روان شوم د مردان په لوري باندې. نورخوړ بازار ته په موټر سایکل ورسېدم. اکثر چې مونږ چرته ځو نو ځان سره د نورخوړ مشهور سوغات ځان سره خامخا وړو، یعنی امرسي. ځان سره مې امرسي راواغېستې او سیده لاړم. ما خو پاډه کې پلین کوچ نه و، نو رکشې ته وختم او سیده د شیرګل په لوري باندې روان شوم. سلګ ټایم پس شیرګل ته ورسېدم، خو په شیرګل کې مې بیا بلها انتظار وکړو، خو نه پلین کوچ راغی او نه کوسټر راغی. د ډېرې مجبورۍ نه بیا رکشې ته وختم او د مردان په طرف باندې روان شوم. سلګ ټایم پس جلاله بازار راغی، بیا ورپسې تختبای بازار راغی. لږ ساعت پس مردان ته ورسېدم. مردان نه بیا په رکشه کې کېناستم او سیده د شیخ ملتون په لوري باندې روان شوم. لږ ټایم پس ورسېدم او سیده لاړم خپل هاسټل. او ورغلم خپل روم ته. ځان مې لږ فرش کو او لږ دمه مې وکړه. بیا د یو ملګري واده او دعوت یې راکړی و. سیده روان شوم د هغه د واده طرف ته. چا وخت چې کله ووتم نو بیا په رکشه کې کېناستم. یا خدایه پاکه، نن مې ټوله ورځ په رکشه کې تېره کړله. سیده لاړم. ځان سره مې د لارې نه زموږ یو ډېر تکړه ملګری سلیمان هم راوخیجو او دواړه د تړون شادي حال په لوري روان شو. لږ ټایم پس شادي حال ته ورسېدو نو زموږ څه ملګري زموږ نه مخکې رارسېدلي وو، عاطف او خالد. د هغوی سره میلاو شو او بیا ورغلو په شریکه د واده زلمي له مو په شریکه مبارکي ورکړه. زریاب خان چونکې زمونږ د بینکینګ د انډسټري یو ډېر تکړه ملګری دی، د هغه واده او ورته مو دا وویلو چې دغه نوی ژوند دی ډېر ډېر مبارک شه. دینه پس د روټۍ پروګرام تیارو نو ټول ملګري په یو ځای باندې کېناستو. روټۍ مو وخوړله، ښه کبې شپې مو ولګولې، ښه انجوای مو وکړله. د هغې نه پس د خپل کورونو په طرف باندې روان شو. چونکې زه خپل طرف ته روان شوم، نور ملګري خپل طرف ته روان شو. نو ملګرو دا و نننی زموږ ولاګ چې هغه سر ته ورسېدلو. که چېرې ولاګ مو خوښ شوی وي نو د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او موږ له راکړئ اجازت د راتلونکي ولاګ دپاره. والسلام.